او دغه د اختر لمونځ ما درته ویل چې دا د اسلام د شعار څخه یو عظیم لوی شعار دی. دا د مسلمانانو یو عظیمه اجتماع ده. ټول کافران ورته ګوري. دې ته خو لازمي باید ځان ورسو او په ډېر وقار ځان ورسو. او د اختر لمونځ باید د اختر څخه لس ورځې در مخه موږ زده کړي. لس ورځې نه چې ته بالغ شوې باید ستا د اختر لمونځ زده وي. خو بیا هم زیات د یادهاني دپاره لس ورځې د اختر څه 2 ورځې در مخه موږ باید د دې تیاري وکړو. زه خو د دې هېڅکله موافق نه یم چې هغه وخت چې کله لمونځ درېږي یو مولوي صاحب ولاړ په لسپیکر کې دې ته نیت عمر ښیي. دا یو قسم زموږ د خپل دین سره بېوفایي ښکارېږي چې ما ورته دونې کمزوري سو چې د اختر لمونځ چې د اسلام یو عظیم شعار دی، دا یو مبارک لمحات دی، مبارک لمونځ دی، ما ورته اوس دلته نیت زده کوو. دونې دنیا موږ وراخیستې، دونې زموږ د خپل دین سره مینه او محبت کم دی چې د اختر د لمانځه نیت موږ په عیدګاه کې زده کوو. زه خو د دې نه بلکل موافق نه یم. باید وختي موږ هر یو مسلمان د خپل دین ته دومره وخت ورکړو. خامخا لازما هرومرو دون دین خو پر چا فرض دی چې روزمره زندګي پر وکړي. د اختر لمونځ زده کول، د جمعې لمونځ زده کول، د جنازې لمونځ زده کول، د اسلام نور احکام ته وخت ورکول دا اړین دی، لازمي دی. باید موږ د علماو سره ربط او تعلق جوړ کړو، علماو ته زارۍ وکړو چې دا موږ ته راوښیي، دا خو زموږ د اسلام یو عظیم رکنونه دي. لهذا خو بیا هم اوس د دغه کلیپ د لارې باید موږ تاسو زده کړو. د اختر لمونځ 2 رکعاته دی، واجب دی، په 6 تکبیره باندې دی. چې کله نیت کېږي اول خو نیت د زړه مرام ته وایي، په زړه کې چې ستا دا نیت چې زه د اختر عیدګاه ته راغلی یم، د اختر لمونځ کوم الله سبحانه وتعالی دپاره د هغه د رضا دپاره قبلې ته ولاړ یم، الله اکبر د امام په اقتدا. خو بیا هم کله کله د خولې نیت هم ښه وي، هلته د زړه د خولې دا سره یو ځای شي. نیت کوم 2 رکعاته لمونځ واجب د اختر دا په 6 تکبیره باندې د الله دپاره خاص خدای تعالی را مخ مې دې په لور د کعبې شریفې، اقتدا مې د په دې امام سي الله اکبر. دا د 6 تکبیر ورسره یاد دی چې کله الله اکبر امام وویلي تاسو هم الله اکبر ووایاست او بیا به لاسونه داسې در نامه لاندې کښېږدئ. سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک. امام یې هم وایي، تاسو به هم وایاست. بیا امام الله اکبر وایي، تاسو به هم الله اکبر وایاست، لاسونه به غوږو ته وړي الله اکبر، بیا به لاسونه یې لکوي. بیا به الله اکبر امام وایي، تاسو به هم وایاست، لاسونه به پورته کوي، بیرته به یې لکوي. بیا امام الله اکبر وایي 3 ځل، او بیا امام لاسونه یې لکوي، تاسو به یې لکوي، بیرته بیا د نامه لاندې نیسي. امام قرات کې الحمدلله وایي، قل هو الله یا سورت وایي، هغه نور رقم د نور لمانځه په رقم دی. بیا امام رکوع ته ځي، سجدې ته ځي، دا رکعت خلاص. کله چې امام 2م رکعت ته راپورته سو، 2م رکعت بیا امام فورا الحمدلله وایي، سورت وایي. د هغه د سورت د خلاصېدو څخه وروسته د رکوع ته د تلو څخه مخکې امام بیا 3 تکبیره وایي، تاسو به هم وایاست الله اکبر، لاسونه یې لکوي، الله اکبر، بیا لاسونه لاندې وځړو، الله اکبر، بیا لاسونه لاندې وځړو. په 4م وارې الله اکبر وایي، ته به رکوع ته ځې، امام رکوع ته ځي، ته به هم رکوع ته ځې، بیا نور هغه لمونځ. دا د اختر د لمانځه طریقه ده. دا باید موږ وختي لا زده کړې وي. نیت بیا واورئ، نیت کوم د اختر لمونځ واجب په 6 تکبیره تکبیرات زواید یا ذاتو باندې په دې وخت د څاشت او د دې امام تر اقتدا یا اقتدا مې د په دې امام سي، مخ مې دې په لور ته د کعبې شریفې الله اکبر. نور هغه طریقه چې ما د وشول 6 تکبیره تکبیرات زواید دا د اختر په لمانځه کې سته. د هغه وروسته فورا چې د عیدګاه لمونځ وسي، یو بل ته مه سره ځغلئ، پټوان مه سره څنډئ، کښېنئ په وقار او اطمینان باندې. اوس د الله فیصله کېږي، اوس الله سبحانه وتعالی د مغفرت فیصله کوي، اوس الله سبحانه وتعالی دلته د رحم او د رضا فیصله کوي. ښه دعا وکړه، په آرام په اطمینان باندې ووځه. دا ټیلې یا پر یوه ځای سره جمع کېدل، د انسانانو ساه بندېږي، څوک پکې مړه سي، د پښو لاندې سي، دا ډېر نامناسب عمل. په دغه مبارکه شپه باندې ستا د لاسه یو څوک مریض سي یا یو چا ته تکلیف ورسېږي یا خدای نخواسته څوک مړ سي، څه ضرورت دی؟ 10 منټه فقط، دا 10 منټه ما بعد ته وګوره، دا ټوله عیدګاه خالي. نو خو 10 منټه انتظار ستاسو غواړي، دا ګنټه 1.5 ګنټه انتظار دې وکړي،
دغه 10 منټه انتظار هم باید سړی وکړي، ښه په وقار باندې، ښه په اطمینان باندې باید ولاړ شي. نو د اختر لمونځ د اختر د عیدګاه د لمانځه څخه باید وختي لا موږ زده کړو.